مهم خبر حقانی که له هر هیواد او ځای موږ ته ضرر ورسید جګړې ته دې تیار شي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په ما کړئ د نن ورځې مهم خبر ته دوستانو پر الله سه ویډیو کې ورو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو په ډېر درنښت سره یې همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو چې خپل تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسوو. د طالبانو د کډوالو چارو وزیر او د حقانی شبکې یو مشر خلیل الرحمن حقانی ټولو هغو هیوادونو ته چې د نوموړي په وینا د طالبانو مخالفینو ته یې ځای ورکړی او هلته غونډې کوي خبرداری ورکړی چې له دې کار لاس واخلي. نوموړي ویلي دغه هیوادونه که په نظامي تبلیغاتي یا فکري لحاظ د طالبانو له مخالفینو سره مرسته کوي نو زموږ ځواب ته منتظر وي او موږ به هملته هم خپل دښمن څارو او همدغه هیوادونو ته به پسې ورځو. موږ به هیڅکله هغوی ونه بخو، هلته چې زموږ دښمن ناست وي ورپسې ورځو او له منځه یې وړو. نوموړي دغه راز ویلي ټول هغه هیوادونه دې هم خبر وي چې زموږ دښمن ته د ډرون الوتکو الوزولو لپاره ځایونه ورکوي. دوی دې ووایي چې دغه ډرون له کوم ځایه راځي، زموږ په سر ګرځي، زموږ په خاوره دورې کوي، په کوم قانون په کومو اصولو یې کوي، چا ورته اجازه ورکړې ده. له نن څخه وروسته دې دغه هیوادونه واوري، له هر ځای، له هر بندر او له هر چا چې موږ ته ضرر ورسېده دا دې واوري چې هیڅکله به هغه دښمني هم هغه عملیات او د دوی دغه تیروتنې تجاوز او زموږ پر ضد پلان شوي عملیات له یاده ونه باسو او موږ به یو وخت له دوی سره د دې ټولو حساب کوو. نوموړي د کوم هیواد نوم ونه خیست خو تر دې وړاندې د طالبانو دفاع وزیر ډرون الوتکو ته د ځای ورکولو ګوته مخامخ پاکستان ته نیولې وه او هغه هیواد هم د افغانستان د فضا اشغال کې له امریکا سره په مرستې او همکارۍ تورن کړی وو. دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم معلومات ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.